درنو لیدونکو د نړۍ برحاله ولسوال او د تیر شل کلن جهادي قومندان مولوي صاحب امین الله شهاب را سره دی او د مولوي صاحب سره هم په لنډو موضوعاتو باندې خبرې کوو. مولوي صاحب ستړی مشي. تاسو په خیر راغلی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خیر راغلی. مولوي صاحب که اول باس دین را پیل کو چې د ځنګلونو څومره وال شوي دي او څومره مخه ول اوس نیولې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. څرنګه چې تاسو په وایلو کې ویل چې تیر شل کلن انقلاب په دې وطن باندې تیر شوی دی، دا وخت نه په دې ځنګل باندې ډېر بې رحمانه کارونه وشو. مطلب دا چې بیا دغه وروسته زموږ د کلنګل شورا خپله یو پرېکړه اعلان کړه چې ځنګلات به نور نه وال کېږي او خط تر وسه خپل وسه او کوښښ یې کړی دی. بیا د امارت د قایمېدو سره هم الحمدلله امارت اسلامي مشرانو مسؤلینو په دې حق لا باندې کوشش روان کړی چې د ځنګلات بند شي، آینده دپاره باید ونوال شي. نو په دې باندې انشاءالله هلې ځلې روان دي. هم د شورا د خوا نه چې زموږ کلنګل کې برحاله دغه 243 کاله یا 45 کاله کېږي چې برحاله شورا ده. الحمدلله چې ډېر ښه پرېکړې کړې دي، د اسلامي شریعت مطابق پرېکړې کړې، تر اوسه په عرف مطابق پرېکړې کړې دي. نو هغوی هم په دې باندې انشاءالله توانېدل چې ځنګلات نور بند کړي او امارت هم په دې باندې کوشش کوي. اسلامي مشران مسؤلین موظفین چې د ځنګلاتو د قطع کولو د مخنیوي لپاره کوم خلک ټاکل شوي دي، هغه خلک هم په دې باندې انشاءالله کوشش کوي د ځنګلات ونه وهل شي. او اوس فعلا دپاره خو ځنګلات نه وهل کېږي، خو کله کله یو څو غله یا داسې په غلا باندې څه ووایي نو هغوی مخنیوي انشاءالله روان ده. دغه ځنګل چې اوس کوم والې بند شوي دي د امارت د خوا نه بند دي که ستاسو د شورا د خوا نه بند کړي دي؟ نو په دې کې اول قدم چې کوم دی ما خو تاته مخکې وویله چې شورا د خوا نه دلته پرېکړه شوې وه، ځکه چې دلته زموږ شورا چې کوم دی دغه 4 یا 4.5 لسیزې کېږي چې شورا برحاله د هغوی پرېکړه کړې وه، خو هغوی بیا هم د کلي او د علاقې خبره یې مطلب ده چې داسې کلک توانېدلی نه و چې هغه بند کړي. نو اسلامي امارت راتګ سره او د موظفینو د ساحې ته راتلو سره مطلب ده چې الحمدلله اوس ځنګل بالکل قطع کېږي نه او مخنیوي شوی دی انشاءالله. مولوي صاحب موږ دلته د خلکو سره خبرې وکړلې، 4 کاله په دې ملک ډېره سخته تېره شوې ده. په دغه 4 کلونو کې یا د دغې نه مخکې دا ځنګل وال شوی ډېر دی که سوی ډېر دی؟ نو ځنګل خو رښتیا واقعي خبره دا ده چې که وال شوی ډېر وي نو سوی هم ډېر دی، ځکه چې دلته په دې علاقه باندې څه د پاسه 4 کاله امریکایانو بیزونه پاتې شوي دي او پوستې پاتې شوي دي. هغوی چې کوم بمبار کړی دی توپونو د وجې نه، مطلب بمبار د وجې نه ځنګلات به ډېر سوی دی. هغه یو طبعي اور لګېدنه هغه له جدا خبره ده چې هغه باندې لږ دونه دغه نه شوی، خو د توپونو او دغه د وجې نه چې بمبار د وجې نه څونه سوی دي هغونه مطلب دا چې نن د وال شوی بیا ډېر دی، ځکه چې 20 کاله کې چا د ځنګل چا مخنیوي نه دی کړی. مطلب نور ځایونو سوداګر راغلل د ځنګلاتو دغه یې وکړو، د سوداګري وکړه، هغوی سره مطلب دا چې دغه ځنګلات ډېر ووال شو او سوی هم ډېر دی. او کوم ځایونه چې ځنګل سوی نه دی وال شوی دی اوس بېرته الحمدلله راشنه شوی دی او د هغې حفاظت روان دی انشاءالله. په دغه کوم ځنګل چې قطع شوی او وال شوی و په دغه کې تاسو ته ډېره ګټه رسېدله که تجارانو ډېره ګټه کړې؟ نو دا معلومه خبره ده چې د ځنګل خاوندانو ته یا د سټې خاوندانو ته دونه ګټه نه وي. په دې کې ګټه هغه چا ته ورځي چا پکې تجارت کړی، مطلب که بهرایي سوداګرو که داخلي سوداګرو. نو دا به زه دا ووایم چې مطلب دا چې په دې کې 50% یا 80% ګټه بل چاله ورغله ده، ځنګل خاوندانو له کوم ګټه نه دی ورغلی. مولوي صاحب په دې ملک باندې دغه 4 کاله ډېر جنګونه تېر شوي دي، طبعا تاسو به هم په ډېرو جنګونو کې برخه اخیستې وي. کوم جنګونه ډېر زیات و چې هغه درد یې اوس هم ستا زړه ته رسېدلی دی او هغه درد ته اوس هم ته محسوسوې چې په کومه ورځ ډېر ظلم شوی دی دلته؟ 4 کاله نه چې دغه 20 کاله 21 کاله چې په افغانستان باندې د امریکایي اشغالګرو لخوا نه مطلب دا چې تېرې او ظلم او وحشتانه بمبارونه روان وو، دا ټول دردونکي وو. داسې نه چې مطلب دا چې هلته دا یو قسم او دلته بل قسم وو، خو دلته بیا سړي ته هغه شی دغه یاد او دغه چې سړي ته نږدې په دې علاقه باندې 4 کاله یا 4 کاله 15 میاشتې یا 4 کاله 3 میاشتې وخت چې خلکو تېر کړو، مطلب دا چې په دې کورونو کې مطلب دا چې ماشومان یې ویشته، زنانه یې ویشته، بمبار وکړو، بمبارونو کې زنانه شهیدان شو، ماشومان شهیدان شو، مجاهدین شهیدان شو.
نو دا ټول دردونکې پیښې نو داسې بیلګه په نمونه تاته وایم چې دلته په یو کور کې 2 کسان شهیدان شوي دي په کور کې بیا سرپرست څوک نه دی پاتې بېګار هغې نه چې هغه مور یې پاتې شوه مطلب هغه یو څو یتیمانان ورته پاتې شو داسې بیل بیل مطلب دا چې داسې دردونکې قصې شته دی چې په دې باندې یو کتاب هم لیکل شوی دی په کتاب کې ټول مفصل بیان شوی دی چې مطلب په لانځه کې دا کار دا وشو خو مطلب دا چې دا ټول دردونکې قصې وي اوس هم کله کله سوچ کوي چې سر کړي خو به راپاڅېږي دا فکر کوي چې اوس هم په ملک کې امریکایان دي او همغه شانه بد حال دی نو دا یو خبره ده کومه چې خلک وایي چې تیر وخت ارمان کېږي هغه وخت څونه سختي وي او تکلیفونه او د مجاهدینو ترمنځ د ولسونو ترمنځ څونه مینه او محبت د ولسونو د مجاهدینو ترمنځ څونه مینه محبت اوس هغه نشته دی هغه وخت ارمان بیا هم کوو ځکه جهادي دوران او خو بیا هم د الله تعالی نه لاک شکر ادا کوو چې دغه فتح راغله الله تعالی فتح راوستله او مجاهدین او اسلامي امارات مشران په دې باندې اوس بوخت دي چې په دې علاقه باندې یو شرعي نظام راولي صحیح شرعي نظام او حدودات نافذ کړي ان شاء الله ولعزیز نو داسې کله کله سړی اوس تصور کوي ختمن چې په دې علاقه باندې په دغه ځای کې امریکایان په دې ځای کې چاپه وکړه دې ځای کې بمباري وکړو نو دا چې کله تصور کړه چې ختم طبعا سړی لږ دغه وي طبعا کله چاپه ول شوی د چاپې نه روغ وتی نو موږ باندې یو ځای نه تقریبا 3-4 زره یا 15 کړه سټاپې چې مطلب دا چې په یو دروازه چې هغه رانه وتی موږ بل دروازه باندې وتی یا کله کله د ځکه موږ مخامخ شو چې هغه مطلب هغه دغه سره جوړ شوی نه ځان د استل ډیر ملګرو باندې دا شوی چاپې سره مخامخ شوی نوې ځوانان چې اوس کوم راغټيږي او تاسو دا د تیر وخت قصې اوري ارمان کوي چې کاش مونږ یو منګم جهاد کړي نو ختما طبعا دا هو ما ول چې د روسانو مقابل کې زموږ پلرونو نیکونو یا ورونو مشرانو چې جهاد کړی دی نو وروسته هغوی د جهاد قصې کولې د واقعیات بیانول نو د خلکو په زړونو کې د افغانانو په زړونو کې ختما دا جذبه وي اوس هم دا کسر طایفه ځوانان چې کوم راغلي دي د دې زړونو کې جهاد جذبه شته او د جهاد جذبه به ان شاء الله ولعزیز تر ورځې د قیامت پورې موږ د مسلمانانو د خپل کشرانو ته ځوان طبقو ته تربیت ورکوو چې دا جهاد جذبه د زړه ونوځي ان شاء الله څومره د خپل بچیانو ته د جهاد جذبه ورکې یا د تعلیم زمينه اوس برابر کړل چې اوس جهاد نشته اوس خپل تعلیم وکړي چې ملک مخکې بوځي نو دلته الحمدلله مطلب دا چې وخت مدرسې وي مکتبونه خو خلکو رسیدګي ګرانه و لکه دغه تنګونه چې خلک راتلل د دې یو نمونه په شکل درته وایم چې څه ماشومان مکتب لرغلي او وسره دلته چې مکتب نه چوټي شو او په امریکایانو باندې جنگ شو نو هغه ماشومان دلته په خور کې په یو سوړه کې ساس شو هغه چې کوته بیا مونږ ویشتره سوړنه کوته مرسونه شپې 10 بجې وته د ورځې د 11 بجو په یو سوړه کې بن شو او شپې 10 بجې مونږ کوته ورسول نو دا سیا وخت لک تعلیم هم لک دغه مشکل ماشومان ته تک راتګ مشکل په دلارو کې دا توپونه وشتل مرمۍ وریدلې اوس الحمدلله د تعلیم زمينه برابر شوې د فتح راغله د الله تعالی یو لوی نعمت الله تعالی موږ تاسو راکړی چې دا فتح الله تعالی امن دی او امن چې وي نو ان شاء الله ولې ذات څه د زمينه برابر هم تعلیم ته مار څه د زمينه برابر وي موږ خالي ځلې دا کوشش کوو چې د علاقې یتیمانو ماشومان ته به یو تعلیم زمينه سازو د مدرسې شته مکتبونه شته اوس په ډلې ماشومان زی راځي مطلب خپل تعلیم ته مطلب ادامه ورکړي ان شاء الله ولې ډیر مننه مولوي صاحب ته خو بخیر ریاض الله ورو راستړی مشه مننه ورو ژوندی اوسې کور دې ودان دا راته ووایه چې ستاسو د کور نه څومره شهیدان شوي دي په دغه 4 کلن یا 15 کلن چې دلته کوم ظلم شوی دی والله ورو دې کړنګل ساحه کې ډېر شهیدان شوي دي تقریبا د امریکایانو په مقابل کې صرف 400 شهیدان شوي دي بیا زموږ د کوره خو ډېر شوي دي خو داسې دي چې کور خپله مې تقریبا 2 شهیدان مې شوي دي یو متر شهید شوي دي یو متر زوی شهید شوي دي
دغه کوم تر او ترزوی چې د شهیدان شوي دي دغه کورنۍ تاسو ته پاتې دي؟ دغه کورنۍ یو موږ ته پاتې دی. خپله 2 ماشومان لري، یو دلته دی یو نشته دی. هغه هم دغسې بس ټوله ورځ خپل همدې غریبي پسې دی، ورک دی. ځي یو ځای بل ځای کې مزدوري او کته پورته کېږي. د یو کور نه بل کور ساتل ډېره سخته ده؟ ډېره سخته ده، لږ نه ډېر سخته ده. په ډېرو جهادونو کې به تا هم برخه اخیستې، ماشاءالله ځوان یې که نه. موږ دلته مشرانو څخه خبرې وکړلې چې ځوانانو به ښه په شوق سره جهاد کوو که نه. کومه بده خاطره ته د جهاد د وختو یاده ده چې ته ډېر زیات خفه شوې، اوس هم خفې په هغه دغه باندې؟ والله جهاد دلته دی ډېر خلکو ټول ځوانانو ټولو جهاد کړی. بده خاطره دا وه چې دلته امریکایانو انقلاب تېر شو، وروسته هغې نه وروسته خوارج داعشان راغلل. داعشان چې راغلل په دې کلي باندې ډېر وحشانه ظلم یې وکړو، ډېر ظلم سره راغلل. دا کلي علاقې دا ټولې بس شروع واچو جنګ او حساب کتاب ډزې وي. دا ماشومانان د کورونه زنانه ټول په ژړا روان وو. بده خاطره ډېر دغه وه چې ډېر بده خاطره وه، بس چې هر یو سړی د لیدلو به ژړل او بس روان وو. په دغه ډېر خفه شو؟ دغه ډېر خفه شوم چې بس چې نه ښه نه بد او پوښلې چې راځي مسلمان یو ما ته وایي چې ته بس مرتد یو دا هغه دی، بس راځي او زموږ په کورونو او جوماتونو هر څه شروع واچول همدغسې. او وروره بس د کلي نه بس ځوانان او سپین ږیري هر څه په ګډه شو لاړل. 6 میاشتې موږ هم هجرت وکړو. بېرته چې کله راستنېدلې بیا ځوانان پکې شهیدان شوي وو که نه همداسې بېرته راستانه شول؟ نه راستانه شوي د ځوانان هم شهیدان شو. 6 میاشتې موږ هجرت وکړو. 6 میاشتې بعد رالو دلته ډېر ځوانان رالو. بېرته 6 میاشتې بعد امارات موږ ته امر وکړو رالو دلته. چې رالو وروره پوه شي د جنګ هم ساحه شروع شوه، کنډه ورته وایي غړی کنډه، دغه ځای نه جنګ شروع شو. را روانو د لاره کې یو هلک شهید شو، سړی حزب الله په نوم و، هغه شهید شو. شهید شو. مجاهدین راتلل د ساحو ته داعشان هم ایسته وتښتېدل. داسې را روانو لاره کې چې د مجاهدین راتلل د زوی لاره کې ولاړ وو. اوبه رانیولې وو، مجاهدینو اوبه ورکول. هر یو نه به تپوس کولې چې زما پلار، هر یو به ورته ویلې چې شاته را روان دی. چا دا جرأت نه شو کولی چې ستا پلار شهید شوی دی، هېڅ چا دا نه شو ویلی. دغه چې چا به ورته ویلی چې پلار دې را روان دی جړلې؟ چا به ور نه شو ویلی. هغه خلکو ته تپوس کولې، اوبه ورکولې، مجاهدینو له لاس کې اوبه نیولې وې، لوټکه جیک او ګیلاس ورسره اوبه به ورکولې. پوه شولې؟ وایي زما پلار څه شو؟ خلکو ویل شاته را روان دی. چا جرأت نه شو کولی ور چې څنګه ووایم چې پلار دې شهید شوی دی. چې هغه غریب هم دغسې ولاړ و چې اخونه وروره بس هغې جنازه شهید جنازه یې راوړله کور ته. یو بس ژړا شروع شو. سخته شیبه سخته 6 میاشتې مسافري. هغې نه بعد راشه کور ته. پوه شولې؟ هغه انتظار و چې زما پلار راځي او پلار یې چې دی وروره چې راغلی بس شهید یې ورته راوړل، شهید کور ته یې راوړله. دغه ماشومانو څوک سرپرست دی که هېڅ سرپرست نشته. یو هلک دی 15-14 کلن دی، هغې ته پاتې دي ټوله. مطلب په دې کلي کې به داسې کور نه چې په هغې کې کونډه وي یتیم نه وي؟ یاره د هغې داسې کور نشته. هر یو کور کې خامخا یو کونډه یتیمانه دی. او دغه هلک چې شهید شو د دې 2 ورونه نور شهیدان شوي دي. 2 ورونه، 2 نه به 2 ورونه شهیدان شوي. یو داعش کې شهید شو، یو بل چې دی هغه شهید شوي د امریکایانو وخت کې. یو کوره 3 ورونه شهید، یو کوره 3 ورونه شهید. کور ختم، کور ختم. واړه واړه ماشومان ټول بس یتیمان پاتې دي. الله دې رحم وکړي. ډېره مننه. سپور دې ودان. زمونږ دغې کومک له د کلیګل نه مجاهدین راواوړېدل، په لاره کې په مانځه ولاړ دي، په هغې باندې بمبار وکړه. 14 کسانو په دې کې 8 کسان یو شهید شو، 9 کسان ټول زخمیانو. همداسې چې رالو دې طرف باندې ګاټیګل او لنډیګل په نوم باندې ناوونه دي زمونږ چیچل. د لنډیګل ناو باندې موږ جګ شولو، هلته یو ځای کې م شپه وکړه او سباله په دې غرونو باندې په هره موړه کې 2 جازونه یې کېنول، غټ 2 څرخه جازونه، او عملیات یې شروع کړه. هلته هغه یو ویډیو کې دی شاید تاسو هم کتلی،
ترې سره ورته وایي هلته امریکایانو باندې ملګرو زموږ نږدې ملګرو پروګرام وکړه موږ ورته نږدې ساحه کې موږ هم ناست وو چې دفاعي ډزې بیا موږ وکړې ملګري هم چې خلاصول 18 امریکایان یې مردار کړي وو په هغه یو ځای باندې بیا هغې بمبارونه شروع کړه او ډېر زیات کسان هم شهیدان کړه کورونه یې مران کړه په بمبارونو باندې هغه لړۍ شپږ ورځې همداسې دوام یې لره بالاخره چې حساب هم وکړه که په دې ټولو صحنو کې چې یو ځای باندې به تکلیف راغی موږ به همداسې بل ځای ته چلیدو جنازې هم چې راواخیستلې په لاره 2 ځله په هغه جنازو باندې بمبار وشو چې په هغې کې نور شهیدان وشول هغه شته چې څه وو هغه هم چې کله دفن کړه او زخمیان هم انتقال کړه سبا له بیا مخامخ د هلته مټې موړ ورته وایي دغه موړه کې بیا لاس په لاس مجاهدین د امریکایانو سره مواجه شول په هغې کې بالاخره خلکو نه کارتوس خلاص شي په چاړو باندې یو بل سره وال کړي د امریکایانو سره په هغې کې هم شهیدان وشول هغه شهیدان هم چې انتقالول کلیګل ته نارسیده دغه ځای کې بیا یې په جنازو باندې بمبار وکړه چې حساب هم وکړه په دغه یو عملیاتو کې 48 کسان شهیدان او زخمیان برابرېدل او هره صحنه چې موږ راړو چیچل باندې چې بمبار وشو مغه د شوتلو د سر جنگ چې وشو جاز چې ویشته د هغې په انتقام کې په چیچلې چې بمبار وکړه په کورونو باندې 6 کسان په یو ځای باندې په هغه صحنه کې زه پخپله موجود وم د شهیدان هم چې راایستل د جومات صف هم راویست او په دې صفونو باندې اچول 18 کسان شهیدان هم پوره کړه د 8 کسان پاتې وو چې د چا نیم بدن و او د چا نه وو نو دا صحنې ټول زموږ د مخې چې په کوم طرف به تلو په هغه طرف بغیر د شهید نه څوک نه دی راغلی بغیر د زخمي نه مولوي صاحب په دغه تاویل چې په دغه یو جنگ کې تقریبا 48 کسان شهیدان شول عموما کله چې جنگ کېږي د انسان دغه زړه تورېږي تاسو به کمزوري کېدلی که به نور هم قوي کېدلی د رب العالمین عظیم احسان و دلته نه د شهید کور ته چا فاتحه کړې ده او نه د چا کور ته څوک غمرازۍ لتلی دی شهیدان موږ الا ماشاءالله کوم شهید چې به په جدا ساحه کې به شهیدان شول کلیګل یا په یخه چینه کې موږ په نوي قبرونو کې دفن کړي دي نور دا زموږ قبرونه دي تاسو به ادیرام وینئ د ځمکې په سر باندې خو ځمکه ډېره کلکه ده جوار قبرونه نه کنستل کېږي زیاتره شهیدان موږ په زاړه قبرونو کې دفن کړي دي او چې څومره موږ په خپله ورته حیران وو چې دغسې صحنه کې خلک د وارخطایي سره مخامخ کېږي او د الله نه ډېر زیات شکرګزار د زنانو پورې زموږ د علاقې هغه مجاهدین خلاصه کې د هغې خو هم دا کار و هغه زنانه هم ورته نه وارخطا کېدلې اکثرو صحنو له چې کوم ځای کې به امریکایان مخامخ و سړو به مرمۍ یا ټوپک یا وغیره ډوډۍ اوبه به یې نه شوه رسولی د زنانو به هغه ځای ته اسلحه ور رسوله دې خلکو له الله دومره حوصله ورکړې وه که زه درته یوه صحنه راواخلم د چیچل بمبار چې وشو د چا کور چې بمبار شوی موږ زړه کې لږ مایوسه وو چې حالات ډېر زیات خراب دي دې بمبار کې 6 شهیدان شو نور به څه کېږي کوم د چا کور چې بمبار شوی یو ورور زلمی ځوان سړی و او نور څه زنانه او هلکان ماشومان 6 کسان د هغه حوصله دومره برابره وه چې په مخابره کې د خلکو سره رابطې کولې او دا یې ویلې چې بس دا چې څه شهیدان شوي دي نور دې کور ته نږدې رانه شي خیر دی زخمیان شهیدان دي همداسې پراته وي الله دې خلکو له دومره حوصله ورکړې وه مولوي صاحب دا میندې ډېرې مهربانې کله تا ته یا که ملګري ته مور ویلې دي چې نور جهاد مه کوه ما په خپله مور ته به مې بهانه کوله زه په خپله د مور او پلار یو زوی یم او چې ښکاره به یې راته څه نه ویل زه پوهېدم چې دا مور را باندې ډېره زیاته خفه کېږي او یو ځل یو پروګرام له لاړو او واپسۍ کې په دې خوړ باندې رالو چې د لارې بندې وي مور مې راته وویلې چې ته خو چې زه بر سر ته یم اوس ښکته نه کوم ځای نه رالې او هغه هم په دې پوهېدله خو حوصله الله په ما باندې به دومره خفه کېدله مخکې چې زه به کوم طرف ته لاړم ما ته ویل چې شپه به بار نه کوې مخکې د جهاد نه مخکې او چې کله جهاد شروع شو زما دا زوی دی مشر زوی دا یو پروګرام له ته زما ذهن جوړ ما پرې د مور باندې امتحان کوم چې دا څه وایي ما مورې که ستا اجازه یې دا زوی مې وایي چې زه جنګ له ځمه ستا ورته اجازه ده ما ته وایي چې اجازه ورله ورکړه زویه
هلته خو شهادتونه هم دي ما ته وایي زویه کومه مرمۍ چې ده ته لیکلی شوې هغه مرمۍ ځمکې ته نه غورځېږي زموږ د مورکۍ چې ډېره کمزورې یم زه یو زوی وم د هغه حوصله دومره جوړه وه نو د نورو میندو خو حوصلې دومره برابرې وي خو هغه وخت کې الله رب العالمین مضبوط کړی و مولوي صاحب دلته داسې کورنۍ شته دی چې په دې جهاد کې یا غوټې ختمې شوي یا پکې نارینه ختم شوي ټولې زنانه پاتې شته دی او بالکل شته دی زموږ په کلي کې یو کور بسته کور خو زوی یو زوی شهید شو کور بیخي ختم شو ښځه هم خپلوانو کې چا په نکاح واخیستله بل ځای له یې ویوړله لورګانې واده شوې کور بیخي داسې شو چې په نش حساب کړم په کور کې څوک پاتې نه شول او نور هم داسې کورنۍ شته چې شهیدان پکې ډېر زیات شوي دي خو دا د الله رب العالمین قانون دی چې په چا کې زیاته قرباني وه هغې له الله نور هم ترقي ورکوي تبلیغیان چې وایي د بزو او د ګډو قرباني کیږي کنډکونه دي په دنیا کې یو یا دو بچي راوړي او د سپی چې لنګېږي اوه اته بچي راوړي خو د سپو چا کنډک نه دی لیدلی د قربانۍ په وجه باندې موږ چې د خپل کلي ته ګورو د مخکې په نسبت باندې چې کم کور کې 10 کسان اوس 10 ته رسېدلي دي په هغه کورونو کې دومره ځوانان الله غټ کړي دي چې تصور څوک نه کوي چې دلته په کړنګل کې جنګ تیر شوی دی او یا 4.5 په تعداد کې شهیدان د دې ځای نه وتلي دي همدغه پوښتنې ته زه هم راتللم چې تاسو ته په عموما کې دا معلومات شته دی چې د کړنګل نه څومره شهیدان شوي دي 4.5 یا 15 کم یا زیات دغې ته د داعش د پتنې پورې دغه عمره شهیدان شوي دي او په ټول کړنګل کې به تقریبا څومره کونډې اوس کونډې به هم داسې د 100 نه پورته کونډې به وي ځکه هغه به زیاتره بېرته نورې نکاحګانې شوي نور څه په نکاح شوي هم دي او څه کونډې به وفات شوي هم هغې نه وروسته ځکه دا خو اوږده صحنه وه امریکایانو د وتو چې 14 کاله تقریبا کېږي او هغه یتیمان چې واړه پلاران شهیدان شو واړه د غېږې ماشومان پاتې وو اوس هغې غټ شوي دي او داسې اثرات خاص اوس ځکه نه معلومېږي که نه ډېرې زیاتې ورځې پکې ووتلې کالونه پکې ووتل مخکې اثرات بیخي ډېر زیات وو کونډې هم زیاتې وي اوس هغه کونډې هم د مخکې په نسبت باندې کمې شوي به ځکه بیخي وخت بدل شو نظام بدل شو په ډېرو زخمیانو او ډېرو مړو کې به آخر د خلکو په سترګو کې اوښکې موچې شوي زه هم بیا به چا مړو ته هم نه ژړلې بس مخکې ما ویلې که نه دلته الله یو قسم له حوصله د خلکو په زړونو کې اچولې وه چې خلک ورته ټول حیرانېدل چې دا قیسې به موږ بل ځای کې چاته وکړې کم عرب مخکې وایي چا قصه کړې وه چې زموږ په علاقه کې چینی دي یخې اوبه دي او سوري دي او بوټي دي هغه به څه نه ولې ځکه عربو کې داسې خاص نشته وایي چې دا ساده چېرته د جنت قصه یې اورېدلې ده او موږ به د دې صحنې قصې به چې چاته وکړي چې داسې شهیدان او داسې زخمیان ټوټې خلکو زړه ته به هم نه کوزېده چې دومره تکلیفونه باوجود دا خلک دلته څنګه ژوند کوي او څنګه هغوی به ویل د صحابو قصې کوي او دلته داسې حالات راغلي دي چې داسې ټوټې زخمي په دې لارو به کس به ورسره وي او دوه چې په تن کې به جامې جوړې نه وي خو الله رب العالمین به د خلکو په سترګو کې خاورې وشیندلې هلته به ورله علاج وشو او د علاج نه بعد به بیا هم راتله داسې کسان دلته وو چې 15 ځله یو کس زخمی شو 2 ځله د روسانو په دور کې زخمی شوی آفتاب په نوم باندې غلام صحیح آفتاب رحمه الله په نوم باندې یو مجاهد و چې په شپږم ځل باندې چې داسې لاره کې ورته چا ویلی چې هلکه ته خو هسې به نه مرې او چې کله ځي کسان در سره واپس روغ نه راځي هغه ورته ویلی که زه شهید وم زما د بدن غوښې به هم څوک ونه ویني او مغه شانته چې واپس یې راوړه داسې دومره شانته غوښه یې راوړې وه چې د مړي نقشه هم نه جوړېدله ټوټې الله ته ورغی او 15 ځله زخمي شوی او د دې په امثالو باندې نور داسې چې کال مخکې داسې زخمي چې بدن کې روغ ځای نه و او چې لږ جوړ شوی دی بېرته سنګر نه دی پرېښی کال پس بېرته شهید شوی دی ډېره مننه مولوي صاحب الله هم قدرمن لره هر کله راشئ ډېره زیاته مننه شکریه چې تاسو راغلی او زموږ د غریب ادارې کړېدلې ځورېدلې ولس د احوالو نه ځان خبر که او بیا په دې باندې دنیاوال خبروئ تاسو نه هم ډېره زیاته شکریه مننه مولوي صاحب